سونیا شاه چې درشم مورې به راته ښې بیا به کلیام بربنډوم بینو. السلام علیکم بیبی سکه. وعلیکم سلام بچی دی پاریو ته زما لګه. په پاریو کې سکه خو په ټیک ټاک کې نو دا خو ته سره روانه پاریو ته زما. نه کا ټوک ټوک ته زما کنه خو کومه لار ده. ټیک ټاک. بس به یې ماړه مونږ نه راځي. چا ته به خپله صفایي کوم خو بس خیرن یم خبره ختمه کنې لمبوم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. لاسو ولا ما شته؟ او شته. یو راکړه. څو روپۍ شوې؟ 150 روپۍ شوې. والا علیکم السلام. سلام علیکم. ودرېږه یاره خدای تعالی ظالمه تا چې زما د دوکان نه غلا کوله تا سره خپلې بچو د خپلې ښځې احساس نه و؟ یاره دوکاندار کاکا د خپلې ښځې را سره غم و خو ستا په دوکان کې ټوله د نارینو کپړه وه. یا ښځې تا ما کې داسې خاص څه لیدلي و چې ما سره دې واده وکړو؟ جان دا چې کله زه واده نه مخکې تاسو کره درغلی وم تا لوښي وینځل ما وی چې هم ټیک دی لږ سره به زه واده کوم. حق پاریو حق پاریو څه مسله ده ځوانه؟ پیسې پاریو ته خېجم. پاریو ته خېجې علیشه مې خېجولې د علیشه مور مې ور خېجولې ده او دودشاه مې ورپسې پاریو ته خېجولې زر به دې پې لګي به مو خېجومه وختو سړی چل مشره ښه څنګه حال دی ښه؟ طبیعت دې ښه دی؟ ته جوړ اکټر راته نه زه لږ داسې هغه یم دا څه ورته وایي اخوادې خو یم. اخوادې خوا دا نوم دی اخوادې خوا دی؟ نه نوم مې ګړب ګروپ دی. ګړب ګروپ. मेरा नाम है अलीशा 007. मेरा काम है مرګري د الله په نامه راله یو 100 روپۍ راکړه یو خپه مې نشته. دا سوه یار د دا والا 100 روپۍ. ډېره مننه یار الله دې خوشحاله کړه. یې لکه ودرېږه ستا خو دواړه خپې روغري ته لکه. اوهو مرګري ما خو درته ویلي چې یو خپه مې نشته د دواړو خو مې درته نه ویلي. زما مشهور شعر خو په دې مې وجنې دا خو ډېر زیات مشهور شوی دی چې څوک څه خبره کوي نو یاره په دې مې وجنې. زه خو یم یو پیری بیا ډالۍ کوي چې دا خلک پې بیا ووجو. ښه جي ښه ضرور دغه ټولو پښتنو ته ډالۍ کوم.